نن ورځ چې موږ تاسو په دې نړۍ کې یاستو او په دې نړۍ کې موږ ژوند کوو، نو د چا یو هیواد، د چا بل هیواد، د چا خپل هویت، نو کله چې د هندوستان نه برټش یعنی لندن چې کله دلته استعمار کړی، لکه د پاکستان خاوره او د هندوستان خاوره او په افغانستان هم ورسره استعمار تر لاندې و، نو موږ راځو دلته که نقشې ته وګورو، نو کشمیر، د کشمیر په اړه باندې نن موږ غواړو ویډیو جوړه کړو، او کشمیر څنګه ده او څنګه نه ده، او دا ولې جنګونه پې کېږي. کشمیر له هندوستان نه دې خوا ته هم شته ده، په هندوستان کې هم شته او په پاکستان کې هم شته. په پاکستان د هندوستان کشمیر ته مقبوضه کشمیر او هندوستان بیا پاکستان ته وایي چې مقبوضه کشمیر. نو دا دې کې چې کم خلک اوسېږي دا کشمیریان دي، دا ځمکه دوی خپله ده. نو کشمیر ډېر یو ښایسته سرسبزه منطقه ده، هېواد ورته نشي ویلی، خو منطقه ورته چې نیم پاکستان سره ده او نیم له هندوستان سره ده. نو کله چې هندوستان له دې ځای نه لاړو، نو دوی دا خط چې معلوم شو، نو لکه څنګه چې پښتنو په منځ کې دوی خط کش کړی ده، همدغسې په هندوستان کې له کشمیر کې هم داسې خط کش کړی ده. نو امید شته ده چې یو ورځ دا هر خلک او د هر ځای او د هرې منطقې خلک سره یو سي او په خپله مینه او په خپل صلح او په خپل زړه باندې خپل ژوند وکړي. نو دا یې موږ ارزو ده هر چا ته، هغه که هر قوم وي، موږ غواړو چې هغو ته دغسې ژوند خدای په نصیب کړي. نو اوس به راسو موږ اړوند موضوع ته، د پاکستان او د هندوستان جنګ. پاکستان هندوستان ته وایي چې تا سره مقبوضه کشمیر ده، که هندوستان پاکستان ته تا سره مقبوضه کشمیر ده. نو په دې دواړو کې بیا په هندوستان پاکستان ته وایي چې تا سره د بعضې ډلې دي چې دا تروریست ډلې دي. زه به بعضې نومونه دلته نشم اخیستلی، شاید د یوټیوب له لحاظه هغه محدودیت ولري، نو نشم کولی چې د هغوی نومونه زه تاسو دلته واخلم، تاسو ته زه دلته ویډیوګانې د هغوی مخته کړم. نو کله چې دا څو موده مخکې تاسو موږ ولیدل په میډیا باندې چې دوی جنګ سوی و، نو د هندوستان له فرانسې نه رافیل تیارې ترې نه اخیستې ولې، جنګي تیارې دي او ډېر انټلیجن، ډېر هغه پکې سوی ده، کار پکې سوی ده. نو دوی له مرز نه اخپته وویستل، خپل د هدفونه یې وویستل. نو اوس دا د پاکستان وایي چې دی موږ عام سیویلیان یعنې عام خلکو ته نه دي کتلي او په دو باندې جنګ کړی ده او په دو باندې بمباري کړې ده. خو هندوستان بیا بېرته له یوې خوا نه وایي نیوز ته چې نه، موږ خپل هدفونه وویستل چې هغه د تروریستو مرکزونه وه. نو را به سو دلته چې دا جنګ د هندوستان او د پاکستان په ډېرو د تاریخ په اوږدو کې مخته راغلی دی چې هغوی وایي تا سره تروریست ډلې دي او دوی وایي تا سره دا تروریست ډلې دي، او په هندوستان کې ډېر جنګونه سوي چې هغه په پاکستان باندې اړوي. خو دا ډېر یو اوږد تاوتریخوالی ده، لکه پاکستان اوس وایي چې دا هندوستان دما ده او هندوستان وایي چې دا خاوره دما ده، پاکستان یو بل سره لانجه ده. خو دلته مهم او دوی چې کم نښه ده، نو او دوی څه هدف ده، هغه د فرانسې تیارې هم وازمل شولې رافیل په نامه باندې، او د چین تیارې هم وازملې شولې، او د امریکا هم بعضې پکې ډېره ګټې وکړلې او بعضې پکې ډېر تاوانونه وکړه. نو دلته هم اسلحې معلومې شولې چې کومه یوه اسلحه ښه کار کوي او کومه اسلحه ښه کار نه کوي. نو دلته اسلحې معلومې شولې. نو اوس تجارت څنګه دی، د امریکا ټوله اکانومي چې ښه سټرانګ ده او قوي ده، نو دا د اسلحو په خرڅولو باندې او دوی پکې زبردست هم هغه پروډکټ هم پکې کوي، خرڅوي په خلکو باندې، په عامو ملکو باندې په دو باندې خرڅوي، هغه له هر هغه نه نیولې. او بیا پکې اوس چین جوړه کړلې. نو اوس کله چین وغواړي او خلک هم وغواړي، نو وبویني چې هغه څومره ښه کار کړی ده. د په چین تیارې ښه کار کوي او د فرانسې رافیل تیارې دا هم چې دي داسې ټیټ کار نه کوي. نو د رافیل تیارې دا ډېر، د فرانسې دا رافیل تیارې دا ډېر قیمت لري، او د هندوستان او کله چې دلته وجنګول او د پاکستان ته بیا چین تیارې ورکړي دي او چین یې حمایت کوي. نو دلته خلکو وکتل چې د چین او د رافیل، نو د رافیل قیمت ډېر اوږد او د چین ډېر کم ده، خو یو رقم کار کوي، که په هغه جنګ کې، که هغه په بمبار کې، که هغه نور سیستمات یې ولري، خو ټول نن ورځ دلته جنګ ټول د اکانومي ده، د بزنس جنګ ده، د تجارت جنګ ده. نو په هغې کې بیا بعضې غریبان، عام سیویلیان، عام خلک پکې ټارګېټ کړي او د هغو په ذریعه باندې خپلې اسلحې خلکو ته ورخیسي
د ما اسلحې ښه کار وکړي، تا اسلحې ښه کار وکړو، خو باید موږ او تاسو ډېر اوږد فکر وکړو چې هېڅکله نه باید موږ په افغانستان کې جنګ وسي. لکه په افغانستان کې په 40 کم 40 کاله څه باندې 40 کاله دومره جنګ وسو، نو دا موږ په هغې وخت کې جنګ وکړو په افغانستان کې، افغانستان وران سو، نو موږ نه خاوره هم په دې کې بېله سوې.